ولسمشر غني نن پکتیا کې څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د دولت جوړونکي ټیم په ولایتونو کې کمپاین له پکتیا پیل کړ. دغه غونډه نن په مرکز ګردیز کې ترسره شوه چې زرګونو پکتیاوالو پکې ګډون کړی و. ولسمشر غني دغه غونډې ته په خپله وینا کې وویل موږ سوله غواړو، خو افغانستان غواړو، طالبستان نه غواړو. په عزت سوله غواړو، په قوت یې عملي کوو. د جرګې مرکې او شملې سوله غواړو. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غني وویل میړانه هغه ده چې د خلکو وینه تویه نه شي او د خاورې عزت وساتل شي. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل زموږ په وینه نور جشنونه نیسي، پردوی ته جشن جوړوئ، موږ ته غم جوړوئ، پیغور مه راکوئ، پیغور نه درکوو. موږ منو چې افغانان یئ، ومنئ چې موږ هم افغانان یو. لاس راکړئ چې افغانستان جوړ کړو. د جګړې قیمت ولس ورکوي. ولسمشر غني وویل هر سهار چې په ټولنیز ډول د افغانانو د مړینې راپور ورته راځي پرې خفه کیږي. غني زیاته کړه آیا زه خپل بچی د طالب او حکومتي په نوم په منځ تفکیک کوم؟ موږ تقسیم نه کوو. ولسمشر غني وویل طالبان د رغونې او جوړونې تجربه نه لري. د هغه په خبره طالبان به ډېر څه لري خو د جوړولو تجربه نه لري. دا خو منئ چې اشرف غني د جوړولو سړی دی. ولسمشر محمد اشرف غني وویل د زورواکو لاسونه به مات کړي خو د غریب ولس عزت او درناوی کوي. ولسمشر غني وویل دا ځل داسې حکومت نه غواړي چې دوه سره او شپږ پښې ولري بلکې یو سر او دوه پښې به لري. نوموړي ټینګار وکړ چې دولت جوړونکي د خدمت ټیم دی نه د قدرت. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر وویل دوی ولس لري خو دلته داسې سیاستمداران پیدا شوي چې ولس نه لري. نوموړي له پکتیاوالو سره ژمنه وکړه چې راتلونکي حکومت کې به په پکتیا کې سترې پروژې عملي کړي. اوس د دې ولایت وار را رسېدلی دی. دا ولسمشر غني د وینا مهم ټکي ترڅنګ د غني لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا یو ارمان و چې د پښتنو په ولایت کې له دوی سره د دوی په ژبه وغږیږي او نن دا ارمان پوره شو. صالح زیاته کړه تر هغې چې د پکتیا شمله لوړوي د دوی سر به نه ټیټیږي. په هر حال د یادولو ده چې پکتیا ته په تېرو کلونو کې دومره کار نه دی شوی او پکتیاوال له ولسمشره خفه دي خو له ولسمشره به ګیلمن وي خو ملاتړ یې نه پرېږدي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه خپاره شوي چې کم خلک پکې لیدل کېږي. سیاست وکړئ خو منافقت مه کوئ. هغه د غونډې اولي عکسونه و چې لا ټول خلک نه ورا رسېدلي. وروسته په زرګونو خلک راغلل. افرین دې په دې خلکو وي چې له دومره مصروفیتونو سره په رسمي ورځ او د طالبانو د اختر سره راغلي وو. په آخر کې به دومره ووایم چې ژوند پکتیاوالو آباد اوسئ. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د وینا او پکتیا ته د هغه د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. دا نورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.